مغرور هاتي. د جامن په ونه باندې دوه چرچڼې پیدا کېدې او ډېره خوشحاله زندګي یې تېروله او په دغه ونه کې جاله هم جوړه کړې وه او انډې یې راوړې وې او لږ وخت پس بچو ته یې انتظار و. یو ورځ یو هاتي راغی او دغه ونې ته یې خپل خړتم ور واچاوه. چې څنګه چرچڼې ولیده نو چغې یې کړل چې ای هاتي ای هاتي په موږ رحم وکړه، په دې ونه کې زمونږه د جاله ده او پای کې انډې هم دي او موږ ډېر بې صبرۍ سره د خپلو بچو انتظار کوو. هاتي ورته وویل چې زما ستا د انډو او بچو سره څه کار نشته، زه پاڼو خوراک له راغلی یم او زه به پاڼې خورم. دی ورته بیا هم سوال منت شروع کړ خو هاتي د هغوی خبره ونه منله او د ونې څانګه یې راماته کړه او چې څنګه هغوی سوچ کوو نو هغه شان انډې په ځمکه راوغورځېدې او ماتې شوې. هاتي پاڼې ماڼې وخوړې او روان شو، خو چرچڼو چې دا حالت ولیده نو ډېرې غټې غوسه شوې او په جړا جړا خپل ملګرو خواله لاړې چې موږ به د هاتي نه بدله الو، زمونږه کور یې وران کړ، زمونږه انډې یې ماتې کړې او په جړا جړا یې خپل ملګرو ته فریاد وکړو. کارغه چندخې او میږي والله حوصله ورکړه چې موږ به ستا سره مرګیتیا کوو او د دې هاتي نه به بدله الو. چې روان شو په بله ورځ باندې د هاتي په تلاش کې ټول روان شو او ټول ځنګل یې وکوت. نو هاتي ورته میلاو شو. چې هاتي یې ولیدو نو حمله یې پرې وکړه او میږي لاړی او ډایرکټ د هاتي په غوږ کې ننوتو او هاتي غوږ یې ګرول شروع کړو. هاتي باندې چکر راغی او راوغورځېدو. بیا د کارغه نمبر رالی، دوه کارغان والوتل او د هغه په سترګو یې په خپل مخوک کې سره کټونه ولګول او سترګې یې وله ماتې کړې. هغه سترګې ړندې شوې او ډېر زیات ویرېده او حلق یې وچ شو او منډه تړلی یې شروع کړه د اوبو دپاره. بیا د چندخې نمبر راغی، چندخې منډه کړه او د یو کډې خواته وردېده او ټر ټر یې شروع کړه، خپل اوازونه وښکل یې شروع کړه. هاتي وی چې دلته کې به چېرته تالاب وي نو په هغه طرف روان شه د چندخې په اواز پسې او کډې ته ور وغورځېده او مړ شه. او دغسې چرچڼو د خپلو ملګرو په مدد سره د مغرور هاتي نه بدله واخیسته او ډېر خوشحاله شو.